د سترګو سره سترګې جنګول خو څه ګپ نه دی، د سترګو سره سترګې جنګول خو څه ګپ نه دی، ازغي ازغي باڼه زړه کې ټومبل خو څه ګپ نه دی. کعبې ته رسېدل منم چې دا د ربه تا ده، کعبې ته رسېدل منم چې دا د ربه تا ده، په زړه کې د انا بوت ماتول خو څه ګپ نه دی. مونږ ښه یو چې لاسا را پکې ښکته پورته کېږي، مونږ ښه یو چې لاسا را پکې ښکته پورته کېږي، جانانه نو ستا سترګو ته کتل خو څه ګپ نه دی. ملګرو د غربت نه ډېر په ډډه ډډه لاړم، ملګرو د غربت نه ډېر په ډډه ډډه لاړم، په تشو لاسو زړه د چا ګټل خو څه ګپ نه دی. پابند د دنیا نه تښتېدل دي ورکېدل دي، پابنده د دنیا نه تښتېدل دي ورکېدل دي، په ځان پسې دنیا راټولول خو څه ګپ نه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم. د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی. ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د صحت په ښه جامه به ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو د نور کله په شان راغلي وو، ځکه چې زموږ د پروګرام مقصد هغه لیکوالانو ملګرو له ځان نه څوک هم چې په پښتو ادب کې لیک کوي هغې خوا له ځان نه څه ونه راغلي وو. ملګرو سیمه د کوزدیر میدان سیمې ته راغلي وو، راسره ناستې کوي، ډېر تکړه شاعر تکړه ملګری، تاسو به هم اوس خپله واورئ، راسره ناستې کوي آیات الله خان پابند صاحب. نو ډېر وخت مو نه اخلم، راځئ په خپل پروګرام کې ورته په شریکه هرکلی وایو. آیات الله صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه ستاسو د ټول ټیم او ستاسو چې دلته راغلئ او موږ هم په خپله شیشه ملګرو ته مخامخ کړو. ستاسو ډیره مننه. ډیره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو وخت راویستو، ډیره زیاته مننه. پروګرام کې به درنه څه پوښتنې هم لرو، ستاسو به ژوند هم پوښتو. خو ټول نه لومبې د پروګرام فارمیټ څه داسې دی چې ټول نه لومبې راته خپل یو غزل مو که شریک کو نو ډېر زیات به خوشحال شو. سمه ده، بلکل غزل به راسره شریک کړم. ارشاد. غزل مطلع رز ده چې امکان د رغېدو مې سر خوړلی مازدیګر، امکان د رغېدو مې سر خوړلی مازدیګر، په زلفو راله کلک چا روح تړلی مازدیګر، امکان د رغېدو مې سر خوړلی مازدیګر، په زلفو راله کلک چا روح تړلی مازدیګر، او نن بیا به په خوبونو کې نیزې او تورې وینم، نن بیا به په خوبونو کې نیزې او تورې وینم، نن بیا لږ شان نظر مو جنګولی مازدیګر. مننه جي مننه. او نیټه وه نه واده وه د وصال خو وصال وشو، نیټه وه نه واده وه د وصال خو وصال وشو، قسمت مې هم په ځان پسې راښکلی مازدیګر. مننه. او باور لرم غوټۍ د امیدونو به مې ګل شي، باور لرم غوټۍ د امیدونو به مې ګل شي، یو آه مې اسمانونو ته لیږلی مازدیګر. مننه جي. او دعا د لیونو راته قبوله شوه رضا شوه، دعا د لیونو راته قبوله شوه رضا شوه، ګریوان یې په ویښتو راله ګنډلی مازدیګر. مننه جي. او ما مونځ د مازدیګر کوو بلبل وایي سهار دی، ما مونځ د مازدیګر کوو بلبل وایي سهار دی، یو ښکلی لکه نور بام ته ختلی مازدیګر. مننه جي. او مقطع ده چې پابنده د شفق په احساس هم لمبې بلیږي، پابنده د شفق په احساس هم لمبې بلیږي، پابنده څوک د در نه چا شړلی مازدیګر. ډېره یقینا ډېر خوندور شعرونه ملګرو به هم خوند اخیستي. آیت الله خان صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ الحمدلله شکر دی، ډېر ښه او زبردست روان. ډېره ښه ده. دغه کتونکو سره مو که خپله لنډه غونته پېژنګلي وکړه نو ډېره زیاته به ښه. صحیح دي. زه آیت الله خان پابند مې نوم دی، پابند مې تخلص دی او د میدان علاقې کوزدیر کونبړ سیمې سره تعلق لرم. ټیک ته جي. ملګرو سره دا هم شریک کوي، دغه سوال هم به د کتونکو هم ذهن ته راځي چې د شعر لیک مو کله نه شروع کړی؟ شعر لیک تقریبا د 4 نوي نو په دې کې وقفه هم راغلې ده او ګیپ پکې وقفه پکې ډېره راغله ده، جاري مې هم ساتلې ده، بس روان یو دغسې روانه ده سلسله. ټیک ته جي.
نورې پوښتنې به درنه هم کوم چې کومې را یادېږي ورسره به درنه کلامونه هم اورو ملګري به هم دغه تمه لري نو غزل به درنه ورسره هم اورو نو غزل اړخ ته راځو خپل یو غزل راسره شریک کړئ ډېر زیات به خوشحال شو مننه جي غزل درته وایم چې لکه وینا مې زړه راکني جانان دې ته وایي لکه وینا مې زړه راکني جانان دې ته وایي نه د چا اوري او نه مني جانان دې ته وایي او د غریبۍ رزق ته کښېنم دا پیغور راکوي د غریبۍ رزق ته کښېنم دا پیغور راکوي نه ښکته کېږي مې د ستوني جانان دې ته وایي مننه جي ارمان به وکړئ خو ارمان څه چې زما په قبر ارمان به وکړي خو ارمان څه چې زما په قبر بیا را زرغون شي مړغوني جانان دې ته وایي مننه جي او دواړه که یو شان ګناهګار یو خو ته تر و تازه دواړه که یو شان ګناهګار یو خو ته تر و تازه زما شوهره سا مرګوني جانان دې ته وایي مننه جي دواړه که یو شان ګناهګار یو خو ته تر و تازه زما شوهره سا مرګوني جانان دې ته وایي او رنګ چې مې زیړه پاڼه ښکاري ستا غمونه دي ټول رنګ چې مې زیړه پاڼه ښکاري ستا غمونه دي ټول لکه جوړې لکه کوني جانان دې ته وایي مننه جي او چې په دې لاره راځم ما ته ستا وعدې یادوي چې په دې لاره راځم ما ته ستا وعدې یادوي دغه سایه د پستوني جانان دې ته وایي او مختاره د جي مننه جي چې رقیبانو نو پابند مخ یې نه پټوو چې رقیبانو نو پابند مخ یې نه پټوو ما نه یې پټ کړو په پړوني جانان دې ته وایي مننه جي ډېره مننه چې رقیبانو نو پابند مخ یې نه پټوو ما نه یې پټ کړو په پړوني جانان دې ته وایي ډېر اعلی پابند صاحب پښتو ادب کې خو ډېر زیات اسناب دي نو ستاسو د خوښې صنف کم یو دی بیا کم صنف هم ډېر زیات لیکلی دی په هر صنف باندې مې کار کړی الحمدلله او کوم یم پې خو لکه غزل داسې یو صنف دی چې بس ډېر مې خوښ دی او زیات تر کار په غزل باندې ټیک ته جي ملګرو سره دا هم شریک کوي چې کتاب مو چاپ دی او که نه دی چاپ څه اراده لرئ نه کتاب خو نه دی چاپ او کیدای شي چاپ شي خو لا بلکل څه اراده داسې فی الحال نشته اوسه پورې چې تاسو څومره لیک کړی دی څومره غزلې مو لیک کړلي دي نو اندازتن دا به د څو کتابو برابر وي یاره اوس که زه داسې خبره وکړم نو هسې دروغجن نه شم خو کیدای شي د دریو څلورو کتاب وي خو لکه کتاب زما اراده نشته لکه کتاب نه کوم کېدل مطمئن نه یم ټیک ته جي دغه کوشش وکړئ چې زر تر زره راشي ملګرو یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له داسې ګلونه راوړي چې نه پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لاپاني سیز دی په دغه لړ کې نن راغلي دغه راتګ مو کړی دی کوز دیر میدان سیمه ده دغه لیکوال را سره ناست دی نور کلامونه به ترې هم اورو نو بالکل آیت الله خان صاحب پروګرام کې به درنه دوه غزلې بالکل اورو نو دوه غزلې را سره شریک کړي هغې نه پس به بیا بلې پوښتنه درنه کوم ټیک شو جي غزل عرض مطلع عرض ده چې پاتې شوی د کاروان وي سړی چرته لاړ شي چې پاتې شوی د کاروان وي سړی چرته لاړ شي چې نه یې ځمکه نه اسمان وي سړی چرته لاړ شي مننه جي چې پاتې شوی د کاروان وي سړی چرته لاړ شي چې نه یې ځمکه نه اسمان وي سړی چرته لاړ شي او اوس تنهایي د کراماتو نه خالي هم نه ده اوس تنهایي د کراماتو نه خالي هم نه ده اوس په تاخونو کې بوتان وي سړی چرته لاړ شي او که د بدرۍ مینې ته ډېر سړی لیواله هم وي که د بدرۍ مینې ته ډېر سړی لیواله هم وي خو په هر بام چې تورابان وي سړی چرته لاړ شي مننه جي او چرته چې مینه شي د پیر مذهب کنزل او جرم چرته چې مینه شي د پیر مذهب کنزل او جرم هلته د اوسپنې نوکان وي سړی چرته لاړ شي او دلته د ننګ او د غیرت خبرې خوند نه کوي دلته د ننګ او د غیرت خبرې خوند نه کوي دلته د ننګ او د غیرت خبرې خوند نه کوي دلته جرس وي دا به دوباره دلته د ننګ او د غیرت خبرې خوند نه کوي دلته جرس نه وي دلته جرس نه وي پیزوان وي سړی چرته لاړ شي او په خوله لاس کېده د الفت راګونه مه غږوه په خوله لاس کېده د الفت راګونه مه غږوه هسې اظهار پکې تاوان شي سړی چرته لاړ شي او مختاره ده چې پابند تاله مې اختیار درکړو زه ته ووایه پابند تاله مې اختیار درکړو زه ته ووایه چې په قدم قدم زندان شي سړی چرته لاړ شي
ډېر ښکلی ډېر اعلی پابند صاحب بل غزل د نهمو ورونو بیا پوښتنې اړخ ته راځو بالکل یو غزل له سره بله به هم درته ووایم چې ارشاد دا به راته په دې هر شعر کې زیاتې قافیې راغلي دي بهرحال داسې به راته ووایم چې روماني غزل دی په ځان دې مین کړی یم بیخي که نسکڼیه په ځان دې مین کړی یم بیخي که نسکڼیه لږ خواته خو کینه د لیوني که نسکڼیه او خاموشه ماښامونه خدای راستی که نسکڼیه خاموشه ماښامونه خدای راستی که نسکڼیه کوي را باندې لوبې د مرګي که نسکڼیه او تمام شپه ستا غم زما زبیرګي که نسکڼیه تمام شپه ستا غم زما زبیرګي که نسکڼیه پیریان دې د یادونو ځي راځي که نسکڼیه ته ګونجې خو خورې کړه د تندي که نسکڼیه ته ګونجې خو خورې کړه د تندي که نسکڼیه ما سر درده راوړی په تلي که نسکڼیه مننه جي او ته وخانده یو ځل چېرته د سپینې خولې نه تېر شه ته وخانده یو ځل چېرته د سپینې خولې نه تېر شه نو موږ درته بخلې زندګي که نسکڼیه مننه او یو شعر دی چې شیخانو او پیرانو نه دې څه پلاران جوړ کړي شیخانو او پیرانو نه دې څه پلاران جوړ کړي مونږ یو کنه مونږ ځان ته کړه لوګي که نسکڼیه مننه جي شیخانو او پیرانو نه دې څه پلاران جوړ کړي مونږ یو کنه مونږ ځان ته کړه لوګي که نسکڼیه او زما وارخطایي ستا تجسس ډېر عجیبه دی زما وارخطایي ستا تجسس ډېر عجیبه دی ستا سترګې ورکوي لار د سړي که نسکڼیه او شعر دی چې مونږ ستا په یو پوکي لکه کرکڼه چورلکونه مونږ ستا په یو پوکي لکه کرکڼه چورلکونه ته هم کوه زمونږ چېرته مرضي که نسکڼیه او پابند غزل کې ګوره په تنه یې دوکه نه شي پابند غزل کې ګوره په تنه یې دوکه نه شي پر هر کې یې د زړه شوي چینجي که نسکڼیه مننه جي پابند غزل کې ګوره په تنه یې دوکه نه شي پر هر کې یې د زړه شوي چینجي که نسکڼیه ډېره زیاته مننه مو کوو پابند صاحب چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو موسم خم دی باران هم دی خو زه پروګرام اخیره کې دغه کتونکو له څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل دي پیغام به د عباسین صاحب یو شعر دی ما ته به یا اوس رایاد شي یا نه چې د خدای دپاره پښتنو ځانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي بس دا به پوری ډېر اعلی ملګرو خپرونه د ادبي ګلونو پای ته رسي ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په طول پوره وي او معیاري وي دغه خوندور شعرونه مو واورېد خوند به مو ترې اخیستی وي دغه ویډیو ملګرو سره شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه خپل کیمرمین احتشام خان له ورکړي اجازت د لوی الله په امان